او دا زنانه خو به په پټو سترګو جنت ته ځي که خیر انشاءالله. تاسو ورشئ پنجاب ته او لاهور ته او اسلام آباد ته او کراچۍ ته وګورئ، په خدای مې د قسمي د خلکو لونه بار شپې کوي، مور پلار ته پته یې ورته نشي ویلی چې بچې دا د کور نه بار ولې شپه کوي. جنکۍ ټولې د کور نه بار شپې کوي، هلکان نوجوانان ټول د کور نه باري او په ګندګیرو پسې ګرځي. داسې یو حال شروع دی نن سبا، ټول هلکان د پلارانو د قابونه وتې دي، بس پلار یې وایي پرېږده هلک دی خفه نه شي، پرېږده هلک ته چې سیل سپاټ وکړي، او جینۍ پرېږده خفه نه شي، پرېږده چې خپل سیل سپاټ کوي. په خدای مې د قسم هلکان او جینکۍ نن سبا په هوټلو کې او په پارکونو کې یو بل سره شپې کوي، او په دې یونیورسټو په دې کالجونو کې د هلکانو د جینکو هغه دوستانې جوړې دي چې زه درته په خولې نشم ویلی. مونږ خو خبرېږو، مونږ ته خو هر څوک ال وایي، مونږ نه خو د مسئلې تپوس خلک کوي، الله ته وایي د هر څه نه خبرېږو. راته پته ده په خدای مې د قسم ډېر بد حال دی، قسم مې راته په جومات کې وخوړ. خپل بچي قابو کې، خپل زامن قابو کې، خپلې لوڼه قابو کې، د ماشوموالي نه خپل بچی ځان سره بوځه، مه پرېږده. ګورې بیا به درته لوی مشکلات به راته جوړي، او قبر کې به سزا تا ته میلاویږي، عذاب به تا ته میلاویږي. پاتې کېږي خو نه. رسول الله مبارک فرمایي، حضور پاک دروغ خو نه وایي، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. څنګه چې شپونکي له دې ګډه چیلی ورکړي چې دا سره وه، او د هغه نه یو ګډه چې تروکه شوه، نو ته ترې تپوس کوي تا ولې زما د ګډې خیال نه دی ساتلی، دا ولې روکه شوه، دا شرمخ ولې وخوړه. دقه رنګې به د قیامت پر ورځ خدای تا نه تپوس کوي چې دا بچې خو د 10 12 15 پورې ستا په لاس کې و که نه، تا ولې دې مانځله نه بوته، دین دې ورته ولې نه ښو، د مولا نه دې ولې لر کړی. تا د خو پار جومات کې مولا ناستو، تا د خو پار هر جومات کې مدرسه وه، هغه شیخ هم ختم شو چې پخوا به چېرته مدرسې لرې لرې به وې، اوس خو پار جومات کې تا ته مدرسه ده، په هر کور کې تا ته د جینکو مدرسه ده، او په هر کلي کې تا ته یوه مدرسه نه 5 6 مدرسې دي. نو ولې دا بچې دې مدرسې ته نه راوستو، دې د ما د قرآن نه ولې لرې کوو. دې خو ستا قابو که ته ډېر هم ووایې چې الله ما وس پې نه کېده، الله به وایي دروغ مه وایه چې د 4 5 کالو ستا ښه په وس کې، چې د 6 او د 8 کالو ستا ښه په وس کې. ما خو تا ته ویلي و د پیغمبر په ژبه چې علموا اولادکم الصلاة وهم ابناء 7، چې بچې د 7 کالو یې مونځ ورته ښایه. ما نو ویل واضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې 10 ته ورسېږي او بیا مونځ نه کوي نو بیا ته غزاره مه وباسه. ما خو ته چلم ښولی، الله به وایي ما خو ورته طریقه ښولې وه چې د 7 کالو شي مونځ ورته وښایه، چې مونځ ورته ښیه، قیده به خامخا ښیه. چې د 10 کالو شي بیا والم شي، 10 کالو بچې تا ته رابرغېدی شو، تا ولې مونځ سره نه بلله. یو سړی ماله راغلی، زما یو دوست دی ډاکټر دی، راغه په واسطه ما ته وایي چې زما یو ډاکټر دی او هغه راځي تا سره یو څو خبرې مشوره کوي، یو ټیم وله ورکړه. نو ما ویل سهار وختي دې راشي، د دې ډېره موده وشوه، نو زه به ورته بلکل چې څه مسله نو ما ته دې وایي چې زما نه څه تعاون کېدی شي زه به وکړم. سهار وختي راغی، ما وله ناشته تیاره کړه، ما ځان سره بیټک کې کېنم، پخوا زمونږ هغه زوړ بیټک دی کې مې کېنم. ما وی څه ډاکټر صاحب څه مسله ده، یاره په پړق پړق په ژړا شو. ما د هغه خپل دوست ډاکټر د مخه ومیلمه مو، نو ما وله ناشته تیاره کړې وه، هغه ناشته یو پیاله چای زما د ډېر زور د وجې نه وڅښله. ما ته مولوي صاحب تېرېږي مې نه. مسله څه وه؟ مسله دا ده چې زوی مې لوپر دی، او ټوله ورځ د خپلو لوپرانو دوستانو سره په چکر وګرځي، او دا نه چې ابټاباد ته ملګري بوځي یا مري ته ملګري بوځي، نه د سنګاپور ټکټ یې ولکه یولته بوځي، ملیشیا ته بوځي، بار دنیا ته بچي بوځي، او زما مال دولت خرڅي او مرګرو لمویزیو کې ټکټونه وکړي او په خپله هم لاړ شي، او دا 10-12 ورځې بار تېرې کې په زناکارو پسې ګرځي، او بیا مرګرو له ګفټونه هم والي. دا زما دوستان دي، دا زما درونو نه زیات دي، زما ټول مال یې تباه کړ. او اوس راته وایي کور خرڅ کا، زه ګټم کور خرڅ کا. یا بچې دا هم ستا دی، زما بل زوی نشته، ته مې زوی یې، لور واده ده، ته مې زوی، دا مال ټول ستا دی، د خدای خاطر وکړه. ګورې مه کوه دا هلکان دا ملګري دي لوپران نه پکارېږي. وایي ما ته وایي چې زما دې خرڅ که کنه، زه به څه کومه، دا مور به دې څه کوي، وایي خپل کار کوي. ما ته وایي مولوي صاحب بېګیم را باندې ډزې کړي دي، خدای بچ کړي.
او ما ته وی د مرګ ډېر آسان علاج دی داسې به ملکم چې دی به کټ کې ودی او مال داسې علاج را دي چې دی به سار مړ پروتي څوک به خبر هم نه خو زوی مې د لاس مې نه ورځي الله پلار ته ګورو زوی ته ګورو د کشرانو ته ویم چې بچې د پلارانو لحاظ وکړئ ګورئ په خدای مې د قسم دا پلاران دا اسې بوډاګان نه دي دوی چې دا ملا ټیټي کړي دی تاسو لپاره کړي دي دا پلاران چې نن په کونټۍ ګرځي د دې بچو دپاره ګرځي دي خپلې ځوانۍ تاسو له خوړلې دي دې پلارانو تاسو له پټو کې سسکورې والي دي دې بوډاګانو پلارانو تاسو له په بیلچې راښکلي تاسو له د شپې اوبه خورې کړي دي تاسو له ګوډونه کړي دي دې پلارانو تاسو له پردي خدمتونه کړي دي نن بوډاګان دي دا ځواني تاسو له خوړلې ده لوفرانو بچو خدای ته وګورئ د خپلو پلارانو ومنئ د خپلو میندو ومنئ مه کوئ تباه به شئ غرق به شئ نن کشر کول د مور او پلار نه بېزاره دی نن د پلار قدر نشته د مور قدر نشته غلطي خو د مور او پلار د چې لارې ورته نه ده خولې خو د بچو ته مې هم د کشرانو ته مې هم چې څوک هم زما بیان اوري د خدای خاطر وکړئ په خپله ځوانۍ غرور مه کوئ په خپل الکانتوب غرور مه کوئ که الله رونیوی قسم په خدای کم ته څوک خلاص کړي زما د په رب قسم یې کړی ته څوک خلاص کړي که الله رونیولی د جنکو ته هم ویم د مور پلار قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ د هلکانو ته هم چې د مور پلار قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ پلار به راته ګورېږي خیر دی ستا د فایدې دپاره پلار به څپېړ هم در کوي ستا د فایدې دپاره پلار به کنځل هم درته کوي ستا د فایدې دپاره کوي په ته یې خوږېږي